هغه دعاګانې او اذکار چې په مانځه کې راغلي دي او دا فصل دا باب ډېر په توجه سره واورئ او یاد یې کړئ او که دا دعاګانې تاسو یادې کړئ نو دا مونځ به هم دومره ښایسته شي او د مانځه په خوند به او په لذت به پوه شي چې دا مونځ څه ته وایي. یعنې داسې خلک شته چې هغوی په کلونو مونځونه کړي دي او د اوسه پورې هغوی موږ له مونځ دا خوند نه دی راکړی نو خونې چې وله نه دی ورکړی د هغې یو غټه وجه چې دی دا مونځ عادت ګڼي او عادت او عبادت کې فرق دی که نه پکې فرق دی. یعنې یو سړی جومات ته روان دی د الله د راضي کولو دپاره او عبادت کولو دپاره جنت ګټلو دپاره جهنم نه بچ کېدو دپاره او یو سړی را روان دی جومات ته ځکه چې خلک منځ له روان دي او جومات ته به ځي او دا یو بوج ده بس کمول غواړي د اوږو نه نو دی به په منځه کې کوم ځای کې خوند ومومي دغه شان منځه کې خوند نشتی ځکه چې مونځ محمدي مونځ نه دی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه دی ابۍ دا ښوولی دی بې شماره غلطیانې دي پکې یا یو امیر صاحب ملګري راته ښوولی دی دینداره سړي ښوولی خو پکې غلطیانې دي او بعض دې منلو ته تیار نه دي چې زموږ په منځه کې څه دي غلطیانې دي. نو درېیمه وجه زموږ په منځه کې موږ ته یو ذکر یاد دی او د هغې په ترجمه باندې اکثر نه دي پوه نو خوند به د کوم ځای راشي. اوس به تاسو واورئ د تکبیر تحریمي نه وروسته دعاګانې دا اولنۍ راوړي یعنې ته چې الله اکبر ووایې نه بعد دعاګانې موږ ته صرف یوه په وړوکوالي کې خوښ شوي هغه د اوسه پورې ډېرو ته یاده ده او ډېر د دقې سره قبر ته تلي بله دعا یې نه ده یاده کړې کومه سبحانک اللهم او د دې ورته هم ترجمه نه ده ډېرو لږو ته لا بیا دغې ترجمه معلومه بیا رکوع کې صرف سبحان رب العظیم دی په سجده کې صرف سبحان رب الاعلی دی التحیات لله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او ربنا آتنا فی الدنیا بس نتی یو قدم مخکې کېږو نتی ورسو کېږو ځکه چې موږ ته پخپله هم پته نشته چې دا موږ څه وایو او ولې وایو آیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولي دي او که نه دي ښوولي نه موږ ته هېڅ پته نشته خو به دا مونځ موږ ته خوښ شوی دی او موږ یې کوو بس یو طریقه روانه ده نه تحقیق شتی نه تپوس شتی چې ولې زه دا وایم د دې معنی څه ده آیا د دې په ځای بل ذکر ویلی شم دلته دا ذکر ویلی شم په دې الله څه اجر ورکوي نه دا تپوس نه شي بس دقه چې څه ویلي او هغه هم چې ډېرو نه یې واورئ والله چې داسې ګډې وډې ووایي که نه سبحانک اللهم وبحمدک دا لا زه بیا هم لا ښه وایم چې داسې راته وایي نور څه شروع کړي د هغه یو سپین ګیري نه ویډیو شته د هغه نه تپوس کوو مانځه باندې چې ودرېږي څه هغه الله اکبر التحیات لله والسلام او هغې هم ګډوډ ووایي او یاره عمر به یې داسې 70 کاله و دې سپین ګیري ته که دې ووایي چې مونځ دې غلط دی دیم تا ته وایي توابي ها دیم تا ته وابي وایي او دیم تا ته وایي دې څه وایي دې دا سپین ګیری وایي خلک را پیدا شوي دي دین را باندې ګډوډ کوي تا سره داسې چې زه به تا ګډوډ کوه ته خو د سبحانک اللهم په ځای تحیات لله وایي زه به تا باندې ګډوډ کړم نو مولوي صاحب ورته بیان وکړي وایي کومه لار هم چې ده مضبوطه یې راونیسئ دا په څه چې روان یې ښه برابر دي خو که څوک درته طریقه برابروي او د پیغمبر مونځ درته ښیي او اذکار او دعاګانې درته ښیي نو ګوره پوه شي چې دا وابیان دي زموږ دین خرابولو را پیدا شوي دي یو مولانا صاحب بیان مې اورېدو ډېر دا ویډیوګانې ډېرې چلیږي زه اکثر دا رد د وضاحت دپاره کوم ذاتي زمونږ د چا سره څه پوله پټی نه دی شریک خو مسله د دین راشي بیا پې لازم رد کوو نو د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانوي چې کله مشرکین د مکې را جمع شو او مشوره یې کوله چې دې سړي سره اخر څه وکړو نو شیخ نجدي پکې راغی شیطان چې هغه د بوډا په شکل کې راغی او مشوره یې ورکړه چې دی په شریکه څه کوي قتل یې کوي او واقع تاسو ته معلومه نو مولانا صاحب وایي چې نجد ریاض ته وایي دا
ها او چې کله بیانونه شروع کړي دوی وایي سعودیان او دا سعودي عرب والا دا ټول وایي دا حنبلیان دي او کله وایي دا د شافعي مذهب والا دي. اوس وایي چې دا شیخ نجدي د ریاض نه راغلی دا شیطان او دا اولنی وابي ووایي. یاره اوس عوام که دا خبرې کې سړی وایي جاهلان دي که نه دا اولنی وابي و اولنی وابي هغه شیخ نجدي دی. نو بیا دا خبره کړې ده چې الله دې د وابیانو بیخ وباسي خو په هر بیان کې چې موږ ته ورته شو به دوی راځو او په دوی چې نه یو راغلي وي کار نه کي. نو ما په دې زړه کې وي دا خلک د کار خلک دي ځکه به ته په مخه ځې راځي ته بل څوک ولې نه یادې تا ته دا پته دی چې دا خلک بیدار خلک دي او دا کاروبار یې علم خراب کړی او پخوا به غټې قصې وي هر څه به هغه هر سره له دوی دل دل کړي دي. کنې دې څه دنیا کې ډېر مذهبونه او فرقې شتي ته به بله باندې ولې نه راځي. هر وایي چې تاویږي را تاویږي په دوی زه راځم وایي لازم به راځم او لازم به راځي ځکه دا د کار خلک دي او په دوی پورې چې ځان سولی را سولی نو ته هم لږ مشهور شي. اوس ته داسې خلک یادوي چې څوک یې پېژني نه د کار دي نه پکې لشه پکې نه وي لشه نه په هغه څه کې سلفیانو کې الحمدلله لشه ده د کار خلک دي ځکه یادې را یادې. تا ته یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي اذکار او دعاګانې ورته کوي دا ستا دشمن دی که دوست دی او د ده تشبیه د شیطان سره ورکول او دا چې دا خلک فسادیان دي او دا خلک کم فساد خور کوي کم فساد طرف ته موږ دعوت کړی تاسو چا ویلي لا دغه خلکو دا ویلي دي بیانونو کې چې کوم ځای کې راته دا خلک میلاو شي وایي او مړه کوي او وجلي دي او جوماتونه یې ولا راګزار کړي دي که نه دي جوماتونه د الله کورونه راګزار کړي خو بیا هم فسادیان څوک دي موږ فسادیان شو دا بیا مصلحین دي تعجب دی. نو دا دعاګانې دا یادې کوي منځونه به هم ښایسته شي. بله دا چې د دعا حدیث خو نه دی چې دا د اهلحدیثو سلفیانو د ځان نه جوړ کړي موږ له دې خلاف یو. اوس لږ ساعت مخکې ما تا ته ونه وي چې دا والدرجة الرفیعه انک لا تخلف الميعاد دا به پکې نه وي. ولې به پکې نه وي ځکه صحیح حدیث کې نشته. موږ الحمدلله دومره د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو نو دا اذکار او دعاګانې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي خو بعضو ته مشکل لري چې هغوی ته یې ښوولي نه دي. نو بیا د هغې نه غټ مصیبت دا دی چې هغه چې ورته ښوولي نه دي ورته معلوم یې نه دي هغه تا باندې رد وکړي وایي تا نوې مسله بیان کړه موږ خو چېرته نه ده اورېدلې نو تا نه ده اورېدلې د هغې اوس زه ذموار یم. نو دا ډېرې قیمتي دعاګانې او اذکار دي